څنګه چې د شپه رو رو پخیږي نو داسې پاخه پاخه سورونه راځي، د موسیقۍ خوندونه به لا تلاسې واکېږي. او اوس به یو داسې ترنم تاسو له لکه د مور د غېږې چې مونږه هغې ته ور پرېوځو داسې لرې لرې جوټې راله راکې، نو هغه جوټې به تاسو له راکوو. او بیا په تیره تیره هغه غږ هغه آواز دا که سندرې له ورغلی دی، دا که شعر له که ټپې له که غزل له، نو دا خپل رنګونه پاشلی دی. عزیز لالا وایي چې په سوکړک به دې میلمه کم او په شملو به دې نشه کم، او چې رباب سره ټپکم خپلې ستړې پې دمه کم، او زه د دانګو دنګو غرونه د ښارونو تماشه کم، او که ټپه مې ورته وکړه پنجابۍ به پښتنه کم. هغه شخصیت او دا what I am saying I mean it. دا زه د زړه نه ویمه. This rock man introduced the Pashto singing. He is the man of creative industry who introduced internationally the Pashtun color. د یو داسې رنگ رچاو کو. حاجی تاسو د پته شته کله چې لوی شخصیت راځي نو دا وړې وړې بجلیانې بیا نه ټینګېږي هغه ته. په مایک او بجلی کې دومره زور نه و چې دی د هغه شخصیت نوم هضم کړی وی. ډاکټر کرن خان صاحب او رحیم شاه صاحب خټک صاحب دلته ولا اړې غړې بیخي نه جوړو. بیا به هر ملګری خواهش کوي چې راشي تصویر لا. ما د دې کلي باره کې اورېدلی دی زمونږ بختې کلی چې دا ټول کلی د یو کور په شانې دی، لہذا دا د خټک صاحب خادي نه ده، دا زمونږ شریکه خادي ده. موږ به مرسته کوو، کوآپریشن به کوو، موږ به اړې غړې نه جوړو. خلک د خپل کور خادي اون کی خپلې ګڼي. مهرباني به کوو یو به دا میدان لږ خالي هم پرېږدو که بیا زمونږ کم ملګري غواړي چې اتڼو کې ګډاو کې نو چې دا میدان موږ ته خالي ویجي، ځکه چې غږ چېرې تبلې راشي نو ما کې زلزلې راشي. نو هم په دغه خاطر باندې اړې غړې به نه جوړو. دا مشران د ډېر لرې نه راغلي دي او دا د پښتو د کریټیو انډسټرۍ د دنیا غرونه دي، لکه د علم غر، لکه د تاترې او د شمشاد غر. نو احترام به پکې هم وي او دغسې اوازونه به هم کوو، خو هغه به د احترام د لیکې نه نه وباسو، ځکه چې خاموشي ټیک د صدقه ده خو غوبل پکار دی. ډېره موده پس د یار شپه ده مست محفل پکار دی. نو محفل به مست وي خو موږ به په احترام باندې موسیقي هم اورو. او بله دا بجلی چې کله لاړه نو ما ته اختر علي اختر صاحب رایاد شو. موږ د دې بجلیانو مجلیانو نه نه یېرېږو. اختر صاحب وایي چې هیڅ د زورورو سر له نشته دی، ښه په نری عزم کې که اور وخوري او خلک زلزله کې څنډوي په انسې، زه وایم چې یو څو ژړغونه نور وخوري. نو دا بجلیانې که نورې هم لاړې شي موږ به لکه د غر ولاړو. اوس به زه هغه شخصیت راغواړم چاته چې زه د پښتون افغان بچي په حیث باندې د زړه د تله احترام لرم، چا چې زمونږ د پښتو موسیقۍ ته ګلوبلي یا په پوره نړۍ کې یو نوی رنګ ورکو. د هغو آهنګونه د هغو سرونه دا که د آواز دي او یا که بیا د هغو د وجود موسیقي ده، دا موږ ته یو ځانګړی اسلوب مخې ته راوړي او باید چې داسې خلک موږ خپل وګڼو، دا موږ اون کو، دیو ته موږ مینه ورکو. نو د هغه سوات د سردرو د مټې د خاورې زیږېدلی شخصیت چې هغه د سوات نه سفر تر کراچۍ ورسو او بیا په پوره نړۍ کې هغه د پښتنو د امن د مینې د سوکالۍ او زمونږ د استازیتوب بیرغ جګ تر اوسه پورې نیولی دی. او نن هم چې هغه یا قربان کی نو بلحال لوی لوی اوازونه د هغه خواو شانه ډډه کوي. هغه شخصیت به یوازې نه راغواړم ځکه چې ستا د ښایست احترام دی نه سیوا څه کیدی شي چې د پوښتنه هم کوم ورله څوک ښکلی ګورم ښکلی. نو زمونږ د دغه بختي کلي یو ښکلی روح یو ښکلی انسان ارشد خټک صاحب به د هغو سره په بدرګه کې راځي. ارشد خټک صاحب هم دوه خبرې کوي. په دغه شعرونو به یې راغواړم چې سفر یې تل د مینې سفارت دی، زه د هغه قافلې نماینده یم، سرحدونه مې
نظر کې نه ځایږي د نړۍ د هر وطن زبا شندیم ستاسو په احترام کې په درناوي کې راغواړم رحیم شاه د لاسونو ډېره پړقا پکار ده ډېره مینه پکار ده خټک صاحب تاسو سره راشئ خټک صاحب تاسو سره راشئ جی مینه ورکئ دا مینه ډېره لږه ده جی ډېره مینه ورکئ چې هغو ته دا احساس وشي چې هغو اصلي کلي ته راغلي او کار نوره مینه پکار ده حاجی ډیره زیاته مننه کومه شاه صاحب تاسو به دې خوا راځئ جي تاسو زمونږه ترمنځ ودرېږئ یوه خبره زه دا کومه شاه صاحب تاسو ګورئ د دوی دا پوره وجود د مینې د انکسارۍ او زمونږ د پښتون هر رنګ یوه ډیره جوته او ښکلې ننداره ده چې دا دومره لوړ شخصیت چا راوستی دی تاسو سوچ کوئ چې هغه به څوک یعنی نن رحیم شاه باچا دغه بختي کلي کې ودرېده د دې په شا باندې زمونږ د یو ډېر بې تکلفه د زیګ بیګ پښتون لاس دی او زه دا هم وایم چې څوک څومره کار کوي قام ته وطن ته انسانیت ته هغه له عمره احترام پکار دی دغه شخصیت دی زمونږ ارشد خټک صاحب ارشد خټک صاحب به د کوربه په حیث باندې دو خبرې شریکې کې ستاسو لاسونو پړقا کې ارشد خټک صاحب ته بلنه ورکوم جی السلام علیکم ټولو ناز پهلا ټولو مرګرو ته او چې کوم خاص ملمانه راغلي دي خپل د بل کلیو نه موږ نو ټولو ته زار کله ما او تاسو دو پروګرام انجوای کینن ریم شو پهله ځال مونږ بلکې چې ته د ودګ موده کې چې ته پروګرامونه نه دي کړي په کلو کې یا په بل ځایونو کې لیکن پهله ځال دا راغله د کرن بای خو ماشاءالله ما سره مخکې هم راغلی دی او خاص کر افسر افغان هم زه ډېر شکرګزار یم چې زما په نیم اواز باندې دی دلته کې رالو او دلته کې مونږ سره په دې خوشحالۍ کې شرکت وکړو او زه تاسو ټولو ما کلي خاص کر ټولو خلکو ډېر مشکور یم ډېره شکریه ادا کوم چې ما سره دومره تعاون کوي دومره ما سره ویلوډ دي ټول که ملګري دي که یاران دوستان مو دي که امزولي مو دي که رشته ټول موږ خپل یو شایو نو دو پروګرام شه په طریقه باندې انجوای کې نن به تاسو ته ان شاء الله یو نوې رنگ یو نوې خوان د رحیم شاه او د کرن بای په هغه کې به تاسو ته ان شاء الله موږ پیش کوو ډیره مننه خټک صاحب ډېر مننه کوم ما خټک صاحب یو ځای سټیج پرېږدو رحیم شاه صاحب ته خټک صاحب وختي ماته ووې په فون باندې چې شکریا دې ادا کوم یا اوس په سټیج باندې ووې خټک صاحب تاسو زمونږ مشران یې دا زمونږ کور دی او دا درته زه ډېر په باور سره وایم چې ستا دا پښتنه مینه نو ستا دې د سترګو اشارې وي که د چړو په څوکو تګ وي را به شمه دا چړیاګانې مونږ نشي هېرولی او دویمه ده چې که نیمه یم او نیمه نه یم مازدیګری به د خټک کلي ته وړمه ځان به تاسو ته را رسو ستاسو او د موسیقۍ ترمنځ بیخي خنډ نه جوړېږم سپینو کړلو تور کلی دا زمونږ کور کلی او ولې داسې غلی دی دا د ټنګ ټکور کلی تاسو او رحیم شاه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه به څه ووایم ستاسو کلي بارې کې ډېر کلونو نه ځم راځم او د ارشد په وجې ارشد زه تاسو ته څه ووایم زما څه دی ما نن پورې کلو کې چېرته پروګرام نه دی کړی دا زما د ژوند اول پروګرام دی مطلب دا دی چې دا کمال په ارشد کې دی او ستاسو کلي بارې کې خو دنیا کې چې هر ځای پښتون دی وایي تاسو د سواتیانو په شانتې ډېر نرم مزاج خلک یې ویسے ټول نرم مزاج دي او زموږ مزاج پکې زیات نرم دی ستاسو کلی
ما ته داسې لګي زما خپل کلی او یو بله خبره چې ما کوله هغه ډېره ضروري ده ولې چې په حیثیت یو پښتون د کوم ناٹ ایز ا آرټسټ چې فنکار یم کومه خبره چې کوئ دلیل سره کوئ او چې د چا اورئ دلیل سره یې اورئ بیا فیصله کوئ نو دا به زموږ دپاره ډېره ښه نن زما د خورۍ واده دی او زه معذرت غواړم ارشد صاحب والد صاحب نه راشد واده له نوم راغلی الله ته منظوره نه وه نن الله ته منظوره شوه زه رالم وایي دیر آمد خوش آمد خو یو پرابلم دی تاسو کې ما په دې اوس په دې حال ته چې رالم ما یو پکې دغه ولیدو یو خامي مې ولیده تاسو فنکار له په هغه ټیم عزت نه ورکوئ کوم ټیم چې پکاري مثال کے طور باندې هغه له اعزازي ایوارډ ورکوي تاسو لاسونه شاته بند کړي دي او دا لاسونو پړقا چې دا د فنکار انرژي دا دغه پاوري پاور تاسو شاته وتړئ لکه دلته چې هر څو فنکار راځي آیا میوزیشن راځي آیا ساوند والا راځي پکار دی د لاسونو له ډېر جنبش ورکول اسې مثال کے طور باندې او زمانہ خا اعلی سندرغاړي دی پښتو کې کرن زمانہ دنګ دی خو عمر کې رانه لږ کشر دی کرن خو تاسو ته پته ده پښتانه په ناز کوي سیف دی داسې نور میوزیشنان دي موږ به داسې چلو کو چې نن په بختیا کې لاول ځل پرفارم کوم موږ د پاکستان نه شروع ستاسو خوښه ده لاسونه پړقا دا مته ستې ده او تاسو خلک پاکستان سره ډېره مینه کوئ د دې نه بعد چې تاسو ما ته وایي ماما دی چې هر څه وایي هغه به درته وایم لیکن لږ خاموشي سره صحیح ده اجازت ده یو ځل صرف زما دپاره یو ځل او باقي تاسو ته ټایمینګ پته ده چې کله به لاسونه پړقوئ دلته چې څومره میلمانه راغلي یا څوک به راځي او خپل ځان دپاره یو ځل زور سره د لاسونو پړقه زه واورم ستاسو जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा مصر بيوز وايدا दुआ सोहनी धरती
अल्लाह रखे कदम कदम माबा, कदम कदम माबा तुझे, कदम कदम माबा। सही सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माबा, कदम कदम आबा तुझे, कदम कदम आबा। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माबा, कदम कदम आबा तुझे, कदम कदम